وروسته له هغې چې ولسمشرغني د 2000 طالب بندیانو د خوشي کېدلو تازه امر ورکړ، طالبانو یې هم هرکلی وکړ او د ولسمشرغني په اړه یې داسې وویل دا چې طالبانو څه ویلي دي او د ولسمشرغني د دغه اقدام یې څنګه هرکلی کړی دی په همدغه ویډیو کې ټول حال راسره کتلی شئ. خو که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون ورځ د کوچني اختر له لمانځه وروسته ولس ته په خپل پیغام کې دا هم ویل چې د ښه نیت او بین الافغاني خبرو د پیل په پار د طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر بیا پیل کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي څو ساعته وروسته په ټویټر ولیکل چې ولسمشر غني امر کړی چې 2000 طالب بندیان به د حکومت له زندانونو خوشي شي. طالب ویان بیا سهیل شاهین د حکومت د دغې پریکړې هرکلی کړی دی او لیکلی یې دي چې دوی به هم د حکومت بندیان آزاد کړي. نوموړي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي له مقابل جهاد څخه د 2000 بندیانو د خلاصون اعلان یو ښه ګام دی. د دوحې په توافقنامه کې د 15000 بندیانو د خلاصون غوښتنه د دې لپاره وه چې د اعتماد مناسبه فضا رامنځته شي. باید دغه پروسه تکمیل شي تر څو د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په مخ کې خنډونه لرې کړای شي. یادوي چې د امریکا او د وسلوالو طالبانو د توافقنامې پر اساس به 15000 طالب بندیان د افغانستان د زندانونو خوشي کیږي او طالبان به هم په بدل کې د افغان حکومت 1000 تنه حکومتي بندیان خوشي کوي چې تر اوسه پورې د دواړو لخواو تبادله شوې ده. خو طالبانو شرط دا ایښی دی چې باید د دوی بندیان 15000 تنه له زندانونو څخه خوشي کړای شي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې اورېدلې وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت درلود. الله پامان.